تیار کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه شي بیا د تبلیغات او دا خو جوړ روغ ده او صحت لري، هېڅ داسې ستونزه نه ده پېښه شوې ورته. او نه د حکومت مرستیال مشر ملا برادر هم د طالب مشرانو په یو خپلمنځي شخړه کې ټپي شوی دی. اختلافات اسلامي امارت په صفوفو کې تیر 20 کاله هره 2 درېیمه ورځ دا خبره راپورته کېږي، خو د دې په ځای چې اختلافات ښکاره سي د باندې ووځي یا واقعیت پیدا کړي، بلکې چې څوک لرې خوابده او خفه وي هغه هم راپه خلاص وي. د اختلافاتو نه کوم ثبوت شته، نه کوم تصویر شته، نه کوم سند شته، نه کوم شاهد شته. او خپل محترم ملا برادر اخوان په خپل غږ کې دا څه رد کړو. داسې د موږ چارواکي د تیرو چارواکو په څېر په کابل کې کرنتین نه دي، بند نه دي او خپلو ټولو ولایاتو ته سفرونه کولی شي، ولسوالیو ته کلیو ته آزاد ځي، په خپل ولس پوښتنه کوي. دا باید څوک په دې باندې تعبیر نه کړي چې دا اختلاف ده. محترم ملا صاحب هم په سفر باندې ده، په داخل کې د ولایاتو په سفر ده، خپله به راشي او د خپل کار په دفتر کې به ټول هیوادوال وویني. دغه اوازې موږ هم واورېدې، متاسفانه چې ځینې دښمنې کړۍ غواړي تشویشونه ایجاد کړي، خلکو ته اندېښنې واچوي، دغسې خبرې کړې دي. محترم ملا برادر خو جوړ روغ ده او صحت لري، هېڅ داسې ستونزه نه ده پېښه شوې ورته، او نه داسې قضیه چیرې موږ شاهدان یو، نه داسې امکان لري، ځکه د اسلامي امارت په منځ کې ډېر صمیمیت ده د مشرانو ترمنځ او ډېر یو د وحدت او یووالي روحیه موجوده ده. نه دا یې اوس کندهار کې ده، ځکه یوه رخصتي اخیستې ده لنډه او کور کې ده، بیرته زر راګرځي خپلې دندې ته. او وزیر چې راغلی و د دوحې په کابل کې و، طبعا دی لرې و او دی ځینې سفرونه طبعا سړی کله په سفر لاړ شي ولایاتو ته وخت نیسي، د خلکو سره لیده کاته دي، د خپل کلي سره د خپلو دوستانو سره نو وخت ځینې نیسي، کیدای شي راسي زر. السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم کلیګست بس برابر جوړ روغ ته هڅه کړې، الله پاک مو ساتي. تاسو ښه یاست سره؟ نو دغه په رسنیو په مطبوعاتو کې خبره پورته کېږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا چې تللی وم، الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه شي بیا د تبلیغات او شرموونکي درواغ وایي، نو د دغه په باب باندې بس خپله په جرأت سره دا خبره رد کړه. کم خبره نشته، نه کوم مشکل شته، الحمدلله. بس 100% کې اطمینان درکوو. الله مو وساته، دعاګانې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.